متحرم لكرامتي بهواني متحرم لكرامتي بهواني منازل رحماني عزما عزيز بكل غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا خوندو او ورونو دا یو تریخ حقیقت دی چې د تیرو څو پیړیو څخه د دعوت کار چې زموږ وظیفه وه موږ په ښه توګه ترسره ونه رسوه نتیجه زموږ ستاسو مخته ده د الله تعالی د اسلام دین خوښ دی الله تعالی په قرآن عظیم شان کې وایي چې د اسلام دین زما ډیر زیات خوښ دی نو په دې خاطر الله پاک داسې خلک په دې پیړۍ کې مخته راوستل چې د هغه د اسلام او د هغه د دین خدمت کوي همدغسې یو نوی ځوان د نن څخه تقریبا 15 کاله تر مخه د طب د پوهنځي څخه په ډېر بریالیتوب کامیابه شو او د خپل راتلونکي لپاره ډېره ښه هیله لري مور او پلار یې هم خپل دې اولاد ته د امید په سترګه ګوري چې د دوی دا پیاوړی زوی به یو ډېر بریالی ډاکټر سي خو د الله پاک بیا څه بل شان رضا وه د شیخ احمد جدا صاحب سفر و بمبئی ته د دې ځوان ټول ژوند ور بدل کړي او هغه ځوان دا د ستاسې و مخته بل څوک نه دی هم د هغه ډاکټر ذکر نایک دی الله پاک د ده په ذهن کې داسې انقلاب راوستی چې ده په خپله د بدنونو علاج پرېښوی او د ارواحونو و علاج ته مخه کړه د دین خدمت یې شروع کړي د ډاکټرۍ سره خدای پاماني وکړه او د دعوت په میدان کې دا دې رامخته شو نوې تجربې یې وکړې تر څو د دعوت کارونه په ډېره ښه توګه او په سمه توګه پر مخ باندې بوځي د اسلام سره د نورو مذهبونو کتابونه هم مطالعه کړي دي د نورو مذاهبو مهم کتابونه یې مطالعه کړي دي په هغه کې ښه مهارت پیدا کړي دا د ده یو ښېګڼه ده چې دی د اسلام او نور مذاهبو د کتابونو ځان زده کوونکی بولي د ده مینې او محبت او دا نن سبا چې څنګه د اسلام حالت دی دی و دې ته اړ کړي چې په دې برخه کې نور هم کار وکړي د اسلام د اصلي څېرې د ښودلو دپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو دوره کړې ده او د اسلام اصلي څېره خلکو ته وښولې ده همدغه ډول زموږ په هیواد هندوستان کې د مختلفو ښارونو دوره کړې ده چې په سر کې ډیلی دی ستاسو خپل ښار حیدرآباد دی په بنګلور ښار کې په خاص ډول د هلته یوه ډېره تاریخي وینا کړې ده شری روي شنکر سره مباحثه وه دا مباحثه په ژوندۍ بڼه هم نشر شوه زه خپلې خبرې نور سره رانغاړم د ډاکټر ذاکر څخه دا هیله کوم چې دی نن و تاسو ټولو ته اسلام د انسانیت لپاره رحمت دی نه زحمت پر دې موضوع باندې وینا وکړي ډاکټر ذاکر نایک موضوع اسلام د انسانیت لپاره رحمت دی نه زحمت الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم مشرانو او زما زړه راتیرو وړونو او خويندو زه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په اسلامي طریقه سره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته زه ډیر زیات خوشاله یم چې زه یو وارې بیا 6 کاله وروسته یو وارې بیا د حیدرآباد ښار ته و تقریر کولو ته راغلی یم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې زه تقاریر اکثره په انګریزي ژبه کوم په ځینو ځایونو کې چې کله ځینې کسان راڅخه غوښتنه کوي
نو زه کوشش کوم چې زما په کمزوره اردو یا هندي کې زه کوشش کوم چې تقریر وکم. ولې چې ما زده کړې یوازې په انګریزي ژبه کې کړي دي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې اردو تقریر کې به زه ډېرې غلطیانې وکم. نو په همدې خاطر د دې تقریر په پیل کې لا زه ستاسو د ټولو څخه بخښنه غواړم او دا هیله لرم چې تاسو به دا غلطي نظر انداز کوئ او د تقریر پیغام ته به پاملرنه کوئ. د نن د تقریر موضوع ده اسلام د انسانیت دپاره رحمت دی نه زحمت. اسلام د سلام توري څخه یا سلام څخه اخیستل شوی دی چې معنا ده سلامتی یا امن. اسلام د سلم د لفظ څخه هم راغلی دی چې معنا ده خپل رضا د خدای پاک په واک کې ورکول. په لنډ ډول د اسلام معنا ده سلامتی یا امن حاصلول الله تعالی ته د خپل رضا په اختیار کې ورکولو څخه وروسته. اسلام یو داسې مذهب دی چې د انسان دواړه ضرورتونه ورپوره کولی شي، جسمانی هم روحانی هم. د اسلام تر ټولو مهم کتاب قرآن مجید دی. دا قرآن مجید د الله سبحانه وتعالی اخرنی کتاب دی چې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی. په قرآن عظیم شان کې د انسانیت د ستونزو حل سته. په ټوله نړۍ کې تر ټولو کتابونو ډیر مهم کتاب دی. د انسانانو د درد دوا ده. د ټول انسانیت لپاره یو پیغام دی. و ټولو انسانانو ته یو لارښوونکی دی. د رحمت او حکمت سرچشمه ده. د ګمراهانو دپاره لارښود دی. د غافلانو دپاره تنبیه دی. د لار روکو دپاره رڼا ده او بیا هم د لار روکو دپاره رهبر دی. د انسانانو دپاره رحمت او برکت دی. د شک کوونکو دپاره اطمینان دی. دا کتاب د ټولو ناروغیو درملنه ده. په مشکلاتو کې د مبتلا انسانانو دپاره رحمت دی. د بیچارهګانو چارهګر دی او د نا امیدو دپاره یو امید دی. دا د الله تعالی سبحانه وتعالی اخرنی پیغام قرآن مجید د ټوله انسانیت د ستونزو حل دی. الله جل جلاله په سورۃ رعد کې فرمایي 14 نمبر سورۃ 18 آیات لکل اجل کتاب او په هر دوره کې الله یو کتاب نازل کړی دی. الله جل جلاله ځینې کتابونه نازل کړي دي. خدا قرآن مجید د الله تعالی جل جلاله اخرنی کتاب دی چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. دا څومره کتابونه چې او څومره وحی چې د قرآن عظیم شان تر مخه نازل شوی دی هغه یوازې د یو قوم دپاره وي او د هغوی ټولو پیغام په بشپړ ډول یوازې د یو لږ وخت دپاره وو. مګر ولې چې قرآن عظیم شان د الله تعالی اخري کتاب دی، اخري وحی دی، نو په دې خاطر یوازې د مسلمانانو دپاره نه یا یوازې د عربو دپاره نازل شوی نه دی. قرآن مجید د ټوله انسانیت دپاره دی. الله جل جلاله په سورۃ ابراهیم کې فرمایي 14 نمبر سورۃ لومړی آیات الف لام را ما نازل کړی دی دا کتاب قرآن عظیم شان پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ترڅو هغه انسانیت د تاریکی څخه ورنا ته راولي. الله جل جلاله داسې نه دی فرمایلی چې ما قرآن عظیم شان پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي ترڅو هغه مسلمانان یا یوازې عرب د تاریکی څخه ورنا ته راولي. مګر الله جل جلاله فرمایي چې ما دا کتاب نازل کړی دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ټول انسانیت د تاریکی څخه ورنا ته راوباسي. الله جل جلاله په سورۃ ابراهیم کې فرمایي 14 نمبر سورۃ د 50 آیات دا قرآن یو پیغام دی د ټوله انسانیت لپاره او خبرداري راکوي چې خدای الله یو دی
او د فکر د خاوندانو دپاره دا یو هدایت دی. الله جل جلاله په سورت بقره کې فرمایي، دوهم سورت 115 آیات، د روژې میاشت هغه میاشت ده چې قرآن عظیم شان پکې نازل شوی دی د دې عالم دپاره او د ټوله انسانیت دپاره یو هدایت دی. مګر الله جل جلاله فرمایي په سورت زمر کې 9 سورت 41 آیات، الله وایي ما دا کتاب نازل کړی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ترڅو چې هغه و ټوله انسانیت ته هدایت وکړي، یوازې مسلمانانو او یا یوازې عربو ته نه بلکې و ټولو انسانانو ته. دا قرآن مجید د ټوله انسانیت د ستونزو د حل دپاره دی. او الله جل جلاله په سورت فاطر کې فرمایي 15 سورت 23 آیات، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نسته داسې قوم چې هغه ته د خبر ورکولو الله څوک نه وي استولی. الله تعالی جل جلاله په سورۃ رعد کې فرمایي 13 نمبر سورۃ 1 نمبر آیات، ولکل قوم هاد، و هر قوم ته د لارې د شوولو الله پاک یو څوک راستولی دی. الله یو خبر ورکوونکی ورلېږلی دی. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په مشکات المصابیح کې 3 نمبر جلد حدیث نمبر 5910 الله جل جلاله و دیم ذکته 1,40,000 پیغمبران را لېږلي دي. مګر دا څومره پیغمبران چې د محمد صلی الله علیه وسلم تر مخه راغلي دي هغه یوازې د خپل قوم دپاره وه. د هغوی ټوله پیغام به په بشپړ ډول د یو محدود وخت دپاره و. مګر محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله اخرنی پیغمبر دی. هغه یوازې د مسلمانانو یا عربو دپاره نه دی رالیږل شوی. الله تعالی په سورت انبیاء کې فرمایي 20 سورت 109 آیات، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله جل جلاله محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو عالمونو دپاره رحمت رالیږلی دی او د ټول انسانیت دپاره هم. الله جل جلاله فرمایي په سورت سبا کې 14 سورت 28 آیات، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم یو عالمی پیغمبر را لېږلی دی ترڅو هغه و خلکو ته سیده لاره وروښي او د بدو څخه راوګرځي. په دې خاطر چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر وو نو یوازې د عربو او یا مسلمانانو دپاره نه دی را لېږلی بلکې د ټولو انسانانو دپاره را لېږلی دی. نن چې موږ دا نړیوالې رسنۍ وینو یا نړیوالې رسنۍ لولو، موږ دا وینو چې د نن دا نړیواله رسنیانې که هغه نړیوالې ورځپاڼې وي، نړیوالې مجلې وي، نړیوال د راډیوګانو اسټیشنونه وي یا نړیوال د سپوږمکۍ تلویزیوني چینلونه وي، په دې کې موږ وینو او اورو او ویل کېږي چې اسلام د انسانیت دپاره زحمت دی. دا نړیوالې رسنۍ وایي چې اسلام د انسانیت دپاره یوه ستونزه ده. دا نړیوالې رسنۍ دغه پیغام خوروي چې اسلام د انسانیت دپاره زحمت دی، اسلام د انسانیت دپاره ستونزه ده. او موږ وینو چې ډېر منفي تبلیغات کیږي په دې رسنیو کې او د اسلام په باره کې غلطي وسوسې پیدا کوي. یو سرلیک چې په ټایم مجله کې خپور شوی و پر 14 اپریل په کال 1989 کې 14 اپریل 1989 ټایم مجله او په هغه کې لیکلي و چې په 1.5 کلونو کې د 1800 سنې څخه نیولې تر 1950 پورې په دې 1.5 کالو کې پرله پسې د 8,000 څخه زیات کتابونه د اسلام پر خلاف لیکل شوي دي. تر 8,000 زیات د اسلام پر خلاف کتابونه لیکل شوي دي. د دې معنا ده هر ورځ تر یو زیات کتابونه لیکل شوي دي په دې 1.5 کلونو کې او د هغه څخه وروسته دا شمیره نور پسې زیاتیږي او په خاص ډول د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال وروسته دا تعداد څو چنده اضافه شوی دی. هر ورځ
څو کتابونه لیکل کیږي د اسلام پر خلاف او د محمد صلی الله علیه وسلم پر خلاف او رسنۍ ډېر کړنې په کار اچي چې اسلام په بدنامه کې اکثره دا رسنۍ د کمزورو مسلمانانو کړنې را اخلي اکثره د هغو مسلمانانو چې په نامه مسلمانان دي چې په خپل ورځني ژوند کې د اسلام پر لار باندې نه دي روان د دغو خلکو نظرونه یا کړنې رسنۍ را اخلي او بیا وایي چې دغه عام مسلمانان دي اکثره مسلمانان دغه شان دوی د مسلمانانو د کمزورو خلکو انظر را اخلي او خلکو ته ورشي په ډیرو مذاهبو کې ډیر خلک ستا او په اسلام کې یو څه خلک ستا چې په خپل مذهب عمل نه کوي رسنۍ هغه خلک خپل هدف ګرځي او خلکو ته په دې ډول ورمعرفي کوي چې اکثره مسلمانان دغه شان دي که چیرې یو نوی موټر وخرڅلاو ته راووځي د بیلګې په ډول مرسیډیز 500 ACL که یو نوی مرسیډیز بازار ته راووځي او تاسو غواړئ چې دا ځان ته معلومه کړئ چې د دې موټر رفتار څنګه دی او کمپنۍ د هغه موټر وجلو ته یو داسې څوک کښېني چې هغه په موټر چلولو بیخي پوهېږي نه موټرواني لا هم نه پېژني هغه شخص د موټر د چلولو پر وخت موټر چکروي موټر عیبي کوي اوس تاسې دا ماته ووایاست چې تاسو ملامت څوک ګڼي تاسو ګناهکار څوک ګڼي مرسیډیز موټر یا موټروان طبیعي خبره تاسو موټروان ملامتوي ګناهکار یې ګڼي که تاسو دا لیدل غواړئ چې دا موټر څومره ښه دی څه خو بیان یې دی نو باید د هغه موټر په باره کې څېړنه وکړي څو کسان ځای وي څومره شان پکښې ځایېږي جوړ یې څنګه دی رفتار یې څنګه دی د ژغورنې انتظامات یې څنګه دي په دې ډول که تاسو د اسلام په باره کې معلومات حاصلوي نو تاسو مسلمانانو ته مه ګورئ تاسو د اسلام د کتابونو مطالعه وکړئ او د اسلام بنسټیز کتاب دی قرآن مجید او د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث که تاسو په اسلام ځان خبرول غواړئ نو قرآن مجید تلاوت کړئ او د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث ولولئ بیا به نو تاسو په دې وپوهیږئ چې اسلام څنګه مذهب دی که تاسو غواړئ چې موټر وازموئ نو یو داسې با تجربه او په کار پوه موټروان د سټرینګ وشاته کښېنوئ چې موټرواني یې زده وي که تاسو دا غواړئ چې تر ټولو یو ښه مسلمان ووینئ نو بهترینه مثال یې او تر ټولو ښه مثال یې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا یوه طریقه ده د رسنیو چې اسلام بدنامه کړي دوهمه طریقه چې رسنۍ استعمالوي هغه ده د قرآن مجید د ډیرو آیاتونو حواله ورکوي او هغه آیاتونه پر بل خوا واړوي یعنی د تفسیر څخه خلاف یو شی ولیکي د قرآن مجید آیاتونه را اخلي تفسیره پر کوي خو هغه د پس منظر خلاف دی او تر ټولو عام آیات چې رسنۍ را اخلي د اسلام د بدنامولو دپاره هغه دی چې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي چې چیرې مو هم کافر ولیدئ هغه په قتل ورسوي او اکثره د اسلام پر خلاف د کتابونو لیکونکي د اسلام مذهب ته دغه آیات ته طرف څخه ګوري او په دې هیواد کې په هندوستان کې چې د اسلام پر خلاف کم سړی څه لیکي د هغه نوم دی ارون شوري تاسو به د هغه نوم حتما اورېدلی هغه هم په خپل کتاب د فتواو نړۍ کې لیکلي دي هغه د قرآن مجید حواله ورکوي د سورت توبه 9 سورت 5 آیات په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي هغه سړی وایي چې په قرآن عظیم شان کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې چیرې موم کافر په مخه درغلی ملحد غیر مسلمان یو بل هندو تاسو هغه په قتل ورسوي او کله چې موږ قرآن عظیم شان پرانیزو او سورت توبه 9 سورت 5 نمبر آیات تلاوتوو په هغه کې بېشکه لیکلي دي چې چیرې هم تاسو
مشرکین پیدا کړي د هغوی قتل وکړي. خدا یو بل ډول دی، د پس منظر څخه خلاف دی. په پس منظر د خبرېدو دپاره موږ باید تلاوت کو سورۃ توبه د لومړي آیات څخه. په لومړي، دوهم، دریم، څلورم او پنځم آیاتونو کې الله جل جلاله فرمایي که صلح و، امنیت و، اوربند و د مسلمانانو او د مکې د مشرکینو تر مابینځ، او دا صلح د هغې بلې غاړې یعنی د مکې د مشرکینو د خوا څخه ماته کړل شوه. الله جل جلاله په سورۃ توبه 9 سورت 5 آیات کې فرمایي د مکې و مشرکینو ته که چیرې تاسو په 4 میاشتو کې خپل ځانونه اصلاح نه کړئ نو د جنگ اعلان دی. ولې چې همدغه مشرکینو صلح ماته کړې ده، او د دې وروسته چې کله جنگ کیږي الله جل جلاله په سورۃ توبه 9 سورت 5 آیات کې فرمایي چې د جنگ په میدان کې وایي چیرې هم تاسو مشرک پیدا کړئ هغه په قتل ورسوي. دا د جنگ په میدان کې الله تعالی و مسلمانانو ته وایي. دا یو عامه خبره ده چې هر سپاسالار د خپلو عسکرو د همت لوړولو دپاره دا نه ورته وایي چې ته کور ته ولاړ شه ماته ومنه، چې کله چې دشمن ولیدي نو د بیرې څخه وزغله. هیڅ یو سپاسالار و خپلو عسکرو ته د همت ورکولو دپاره دغه وایي چې کله هم ته دشمن ته د جنگ په میدان کې مخامخ سوې بیریږه مه، ورسره وجنګېږه، هغه په قتل ورسوه. په همدغه پس منظر کې الله جل جلاله و مسلمانانو ته وایي چې کله هم دشمن، چې کله هم کافر د جنگ په میدان کې ستاسو مخ ته د جنگ دپاره راسي نو تاسو مه بیریږئ، تاسو هغه په قتل ورسوئ، تاسو مه بیریږئ، تاسو دی قتل کړئ. نو دا د جنگ د میدان خبره ده چې الله جل جلاله و مسلمانانو ته وایي چې کله هم تاسو د کافرانو سره د جنگ په میدان کې مخامخ سئ هغه قتل کړئ. د مثال په ډول که چیرې امریکا او ویتنام سره جنګیږي او د امریکا د پوځ مشر و خپلو عسکرو ته د جنگ په میدان کې دا وایي چې کله ویتنامیان په مخه درله نو هغه قتل کړي. که چیرې زه دا په د اوسني وخت کې وایم چې د امریکا ولسمشر اوس وایي په کم ځای کې هم ویتنامي په مخه درغلی نو هغه قتل کړي، نو زه به د هغه څخه سم کساب جوړ کړم. دا خو یو عمل دی چې د جنگ په میدان کې ترسره کیږي او موږ په پوهیږو. زه پوښتنه کوم د هارون شوري څخه چې تر اوسه یو مسلمان هم د هارون شوري د قتلولو کوشش کړی دی؟ تر اوسه مو یو ځای لوستلی دی؟ که دا چیرې رښتیا وای نو هارون شوري به اوس ژوندی وای په هندوستان کې. نو په دې سره دا ثابتېږي چې په قرآن عظیم شان کې هیڅ چیرې هم نه دي لیکلي چې الله جل جلاله دا وایي چې چیرې مو کافر پیدا کړي د هغه قتل وکړي. دا د جنگ په میدان کې دي چې دشمن ستاسو و مخ ته راسي تاسو بیریږئ مه، هغه په قتل ورسوئ. او هارون شوري په خپل کتاب کې د سورۃ توبه 9 سورت 5 نمبر آیات څخه یو دم غورځي 9 آیات ته. هر یو عام سړی به په دې پوه سي چې په 6 نمبر آیات کې د دنه ناروغي علاج سته، د هارون شوري د ناروغي حل سته. په 6 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې کچيري دشمن، کچيري مشرک ستاسو سره صلح کوي، امن غواړي، نو یوازې هغه پرېږدئ مه، هغه په ډیر حفاظت سره یو محفوظ ځای ته ورسوي او پرېږدي. په دا اوسنۍ زمانه کې تر ټولو رحمدله سپهسالار به خپلو عسکرو ته دا وایي که چیرې دشمن روغه کوي نو هغه پرېږدي. خو مګر دلته الله جل جلاله فرمایي چې یوازې پرېږدئ مه، بلکې په ښه حفاظت سره یو ښه خوندي ځای ته بوځئ او پرېږدي. او چې څومره آیاتونه تاسو په قرآن مجید کې تلاوت کوئ چې پکښې راغلي
چې د جنگ په میدان کې تاسو کافران قتل کړي د هغه څخه دستي ورسته بلیکلی وي صلح تر هغه شده روغه جوړه شده. دغه دوهمه طریقه ده چې رسنۍ د اسلام د بدنامولو لپاره کاروي. درېمه طریقه رسنۍ د اسلام په باره کې داسې شان بیانوي چې هغه په اسلام کې بیخي نسته. داسې شان په اسلام کې نسته او اکثره وختونه رسنۍ دا وایي چې اسلام د انسانیت لپاره زحمت دی او په څو واره رسنیو اسلامي تعلیمات په داسې شکل وړاندې کړي دي دا تعلیمونه په اسلام کې وي خو ولیدي په داسې طریقه وړاندې کوي لکه دا چې د انسانیت لپاره یو ستونزه وي لکه د انسانیت لپاره چې زحمت وي. نو که موږ په دې تعلیماتو پوه سو نو بیا موږ ته معلومه سي چې دا تعلیمات رحمت دی زحمت نه دی. دا ستونزه نه ده بلکې د انسانیت د ستونزو حل دی. د مثال په ډول رسنۍ دا وایي مسلمانان بنیاد پرست دي مسلمانان بنسټپاله دي. د بنسټپاله معنا څه ده؟ دا د بنسټپاله توري څه معنا لري؟ بنسټپاله هغه څوک دی چې پر بنسټیزو خبرو عمل کوي او کچيري یو انسان غواړي چې ښه ریاضي پوه سي نو پر هغه باندې دا فرض ده چې هغه د ریاضیاتو په بنسټیزو خبرو ځان پوه کړي او پر هغه باندې عمل وکړي ترڅو چې هغه د ریاضیاتو په ډګر کې د ریاضیاتو په څانګه کې بنسټیز ونه اوسېږي تر هغو پورې به د ده څخه ډېر ښه ریاضي پوه جوړ نسي. که چیرې یو سړی غواړي ښه ساینس پوه سي د هغه دپاره دا ضروري ده چې هغه د ساینس په ډګر کې ځان په بنسټیزو خبرو خبر کړي او پر هغه خبرو عمل وکړي ترڅو چې دی د ساینس په ډګر کې بنسټپاله نسي تر هغو پورې به د ده څخه ښه ساینس پوه جوړ نسي. موږ ټوله بنسټپاله په یوه چپلاخه نسو وهلی او ټولو بنسټپالو ته موږ ګوته نسو نیولی. موږ باید دا څېړنه وکړو چې هغه په کم ډګر کې بنسټپاله دي په کومه څانګه کې بنسټپاله دي. د مثال په ډول که چیرې یو څوک بنسټپاله غل وي د هغه مسلک دی غلا کول دغه کس د ټولنې دپاره ښه سړی نه دی هغه یو ښه بنسټپاله نه دی. بل طرف ته بیا یو بنسټپاله ډاکټر دی او د هغه مسلک دی د زرهاو انسانانو ژوند ژغورل